کابل کې د کرنیزو محصولاتو 13 نندارتون جوړ شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د کابل ښار د بادام باغ په څیړنیز فارم کې دغه پسرلنی نندارتون او همدارنګه د بزګر میله کرنې ته بنسټیزه زمینه برابرول او د هیواد د ځان بساینې تر شعار لاندې د 4 ورځو لپاره جوړ شوی دی. د یاد نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د ریاست الوزرا مرستیالانو د کابینې غړو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. د مراسمو ویناوالو په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ د برخو په پیاوړي کېدلو ټینګار وکړ. تاسو پوهیږئ چې د کرنیزو هیوادونو په اقتصادي رشد کې د کرنې واضح رول وي. له همدې امله اسلامي امارت د صنعت په لور د تللو ترڅنګ د کرنې سکتور ته هم د لومړیتوب په ورکولو سره د اوبو مدیریت ته پاملرنه کړې او په هیواد کې یې د اوبو له مدیریت او خپل مشروع حق څخه د استفادې په موخه سترې اوبیزې پروژې پیل کړي چې ښه بیلګې یې د کوشتېپې کانال او 2 ورځې مخکې په هرات ولایت کې د پاشتان بند د چارو د پیل پرانیسته وه. کرنه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت لري او کرنیز محصولات زموږ د صادراتو او د تولیداتو عمده برخه جوړوي. له بزګرانو او کرنیزو تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ زموږ د ټولو دنده ده. دغه جشن او میله له زراعتي محصولاتو او بزګرانو څخه د ملاتړ غوره لار او د امارت د ملاتړ ښه نمونه ده. مسئولین امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری و همچنان یک بخش بزرگ از سکتور خصوصی در این بخش الحمدلله توجه خاص دارند تا ما بتوانیم با ایجاد زیربناها سکتور زراعت را ترقی بدهیم. په دغه نندارتون کې د کرنې بڼوالۍ او د مالدارۍ د باکیفیته محصولاتو پروسس شوي تولیدات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینونه، زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، نیالګي، د برېښنا د تولید دستگاه‌وې او یو ګڼ شمیر داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. و محصولاتی که امروز در اینجا خرید و فروش می شود خود این نمایشگاه یکی از بخش‌های مارکتینگ و بازاریابی می باشد. اوس په ټول ملک د بدیل معیشت پروژې روانې دي. موږ مسده په ټول ملک الحمدلله چکډمونه، کانالونه او وغیره سیستمونه مسده روان دي. د دې لپاره چې بدیل معیشت موږ خپل بزګر ته، خپل مسده دهقان ته خپل خدمات د کوکنار په بدیل کې وړاندې کو. ان شاء الله دا سلسله روانه ده. د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې 263 غرفې شتون لري چې 56 یې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړي شوي دي. خوش هستیم که همچون نمایشگاه دایر میشه. ما میتونیم که تولیدات خود به نمایش بانیم، بیاریم به فروش برسانیم و یک عاید داشته باشیم و بیشتر به خاطر نمایش و تولیدات ما هستن. در قسمت بازاریابی باید ما را دولت همکاری کنه، بر ما نمایشگاه برگزار شود مثلا به سطح کشورها که ما بتانیم تولیدات خود از اینجا بیرون از افغانستان به عرصه برسانیم. د کرنې وزارت مسئولین وایي چې د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون به د هیواد د اقتصادي ودې، د کرنې د سکتور د پیاوړتیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د هیواد کروندګرو هڅونې ته مناسب فرصتونه رامنځته کړي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د بادام باغ څیړنیز فارم، کابل.